بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، درس امروزی خود از قسمت پروگرامینگ لنگویج سی پلاس پلاس آغاز میکنیم. زبان برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس. خپل درس سی پلاس پلاس د ژبې څخه شروع کوو چې معمولا موږ او تاسو ویل چې سی پلاس پلاس د پروګرامینګ په برخه کې ډیر استفاده لري او دا د سیستم لیول لنګویج په نامه هم یادېږي چې معمولا سیستم لیول سافټویر په دې کې جوړیږي. نو ګرانو دوستانو، راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. زموږ او ستاسو درس پرونی لیکچر په لو لیول لنګویج برخه کې و چې موږ او تاسو پوه شو په دې باندې چې څو ډوله ژبې لرو موږ او تاسو پروګرامینګ برخه کې. میشین لنګویج کوم یو دی، اسمبلی لنګویج کوم یو دی. نو نن موږ او تاسو وایو چې په دې برخه کې چې های لیول لنګویج څه شی دی او په کوم موضوعاتو باندې دا بحث کوي. نو راځو خپل درس ته. زموږ او ستاسو موضوعاتو پروګرامینګ لنګویج، لو لیول لنګویج او نننی درس مو دی های لیول لنګویج. های لیول لنګویج موږ او تاسو داسې تعریف کړو چې های لیول لنګویج از near to human language but far from computer language. های لیول لنګویج د انسانانو ژبې ته ورته ده او د کمپیوټر د ژبې نه لرې ده. یعنی کمپیوټر په دې باندې نه پوهیږي اما انسانان په دې باندې پوهیږي، ځکه په ډیر ساده انګلیسي ژبه باندې دا څه کیږي، د دې ساینټکس یا ګرامر جوړ شوی دی. نو موږ او تاسو کولی شو ډیر په اسانۍ سره د دې استفاده وکړو. های لیول لنګویج په عمومي ډول په درې برخو ویشل کیږي. پروسیجرل لنګویج هغه ژبې چې یو خاص پروسیجر یا کاري پروسیجر لري، یو خاصه طریقه لاره روش لري. لکه څنګه procedural language are also known as third generation language or 3GL. These language tells computer what to do and how to do. Procedural language یا هغه ژبې چې یو خاص لار روش یا طریقه لري یا پروسیجري ژبې چې معمولا دا د دریم نسل د ژبو په نامه هم یادیږي. دا کمپیوټر ته وایي چې څه وکړي او څنګه یې وکړي. دا دوه نقطې همیشه په یاد ولرئ. پروسیجرل ژبې کمپیوټر ته وایي چې څه وکړي، what to do چې څه وکړي، and how to do او چې څنګه یې وکړي. نو دا هغه ژبې دي چې معمولا یو خاص پروسیجر لار روش لري چې کمپیوټر ته وایي چې یو کار وکړي په کومه طریقه یې وکړي. په دې ژبه برخه کې موږ او تاسو فورټن، بیسیک، کوبول، پاسکال او سی ژبه هم موږ او تاسو لرو چې دا د پروسیجرل لنګویج په برخه کې موږ او تاسو سره شته دی. نن پروسیجرل لنګویج هغه ژبې دي چې یو خاص کاری پروسیجر یا طریقه یا روش نه لري. عبارت از زبانهایی هستند که یک طریقه خاص و یا پروسیجر کاری خاص ندارند. are also called as 4GL or fourth generation language. These language tells computer what to do and how, not how to do, and it's also used by non-technical users like SQL or structured query language. خب زبانهای نان پروسیجرال به نام زبانهای نسل چهارم هم یاد میشه که معمولا این زبانها به کامپیوتر میگه که چی کار انجام بده، مگر یک نقطه در بین پروسیجرال و نان پروسیجرال که تفاوت از اینا همه چیز است. در نان پروسیجرال به کامپیوتر ما شما راهنمایی کرده نمیتونیم که یک کار چی رقم انجام بده، فقط میگیم که do یعنی انجام بده but not how to do. اما طریقش نشان نمیتیم که با چی طریقه را انجام بده، یعنی کامپیوتر خودش کار میکنه. و ما میتونیم که از زبانهای نان پروسیجرال میتونن که یوزرهایی که مثال تکنیکی نیستن و یا مسلکی نیستن هم از این استفاده کنن. بسیار زبان ساده و آسان است که یکی از مثال های از SQL یا Structured Query Language در ساختن دیتابیس ها چی میشه استفاده میشه. موضوع سوم ما Object Oriented Language. زبان های شایگرا یا معمولا زبان هایی که بالای اشیا چی میکنن بحث میکنن. are those languages which are used on the basis of object. دا عبارت دی له هغه ژبو څخه چې د object یا د شي په اساس باندې څه شی کوي بحث کوي. موږ او تاسو ویلې په تیره ورځ کې موږ او تاسو objects لرو او د objects لپاره properties یا ډیټا لرو. موږ او تاسو ویلې چې یو موټر کې چیرې موږ او تاسو فرض شو د object، نو د دې properties یا مشخصات موږ او تاسو کولی شو د دې رنګ، ټایر او ځینې نور مسایل موږ او تاسو کولی شو د سپید یا د تیل مصرف موږ او تاسو معلوم کړو.
نو دا هر یو د دې څه شي دي پراپرټیز یا مشخصات دي. Object is the collection of data and functions. Object مجموعه از دیتا، معلومات و functions و بعضی از عملیات ها هستند. یعنی زمانی که ما دیتا داشته باشیم، بالای دیتا فانکشن انجام بدیم، یک عملیه انجام بدیم تا دیتا به کار بیفته، امیر به نام چی یاد میکنیم؟ آبجکت. لایک به قسم زبان هایی که در بخش آبجکت اورینتد هستند مانند C++، جاوا، PHP و همچنان زبان های دیگر مانند C# و دیگر زبان ها، یا در بخش آبجکت اورینتد لنگویج میان که موضوع اصلی ما هم بالای آبجکت اورینتد لنگویج که ما در این بخش C++ مورد مطالعه خود قرار میدهیم. خب موضوع بعدی ما دوستای عزیز در این بخش types of code است. ما اینجا میخوانیم که ما چند نوع کد داریم و از این چی استفاده میشه. دوستان عزیز درس امروزی خدا تا می قسمت خاتمه میدیم. خدا کنه یک چیز یاد گرفته باشین و لایک و سابسکرایب یوتیوب چینل ما از یادتان نره. میتونین با دوستانتان هم شریک بسازین تا از ویدیوهای موزیشی ما مستفید شوند. تشکر.